او د خلکو د وجې نه سنت پرېښودل نه دي پکار. دا خو په حدیث شریف کې راغلي دي که نه چې اخر وخت کې به خلک د سنتو نه دومره غافل شي او دومره به مخالف شي چې بیا به ورته یو سنت کار ناشنا ښکاري او رسم او رواج او د بیکاره خلکو عادات دا به ورته رواج او ښکلی کار ښکاره شي. نو په دقه وخت کې بیا عمل په سنت باندې چې دی دا بیا یو سنت باندې عمل کول د 100 شهیدانو اجر لري. نو دا خلک دی باندې اماده کول غواړي او خلکو ته ویل غواړي. د شاه منصور یو شیخ الحدیث صاحب زموږ د والد صاحب استاد مو پیری مو او شمس الحادی صاحب به ورته وي. نو هغه به وي چې په سنت داسې عمل پکار دی او داسې عملی کول پکار دی چې یو څوک دنه تپوسو کې چې دا سنت څنګه دی چې ته ورته وایي چې دې ته وګوره داسې دی. مثلا یو سړی درته وایي سنت ګیره څنګه ده، ته ورته په ګیره باندې لاس راکش کاږي چې دې ګیرې ته وګوره بس دا سنت ده. څوک درته وایي پټکې سنت څنګه دی، ته ورته په پټکي لاس کېږدي چې دا پټکې سنت دی. څوک درته وایي سنت جامې څنګه دي، ته ورته خپلې جامې ورښکاره کړي چې دې جامو ته وګوره دا سنت دي. مقصد دا سنت عملی کوي او په دې عمل باندې خلکو ته بیان کوي او په دې باندې خلکو ته وعظ او نصیحت کوي او په دې باندې خلکو ته تعلیم ورکوي. ښه دا به داسې کېږي نو د خلکو د وارې پرېږدی ما کولی په کار دي چې خلکو کې رایج شي.